یا مریم نوازي په شونډو باندې بازي من ته خو دې په ټول عمر کې چېرته تروسکون دالم پاکه نه کړ او عمران خان ته د خیر سره وریجې پاکې هغه هم د بورې سره واسیق منیره روح د بدن منیره په بنګالیانو په بلوچانو او په هندوانو کې راګیره او اوس خو د خیر سره په افغانانو کې م راګیر شوي خبره داسې ده که نه چې دا خو مینه ده که نه اشوکي د اشوکي دا خلک یو بل باندې مین دي ته د مینې د زور نه څه خبرې و زما بیادبه کاکا زما لیونیه کاکا زما بابوجي کاکا زه په چا باندې مینه نه یم زه صرف په ټرمپ باندې مینه یم او د هغې په شنو په خوږو او په تروسکونو ډالرو باندې مینه یم دا وریجې پاکومه په دې کې عمران خان ته د خیره سره زهر اچومه د دې دنیا ته رخصتومه دا راته چا ویلي دي یا مریم نوازي په شونډو باندې وازي نو دې خلکو ته بسې جواب ورکړو دا دومره عوام چې د پسې ولاړ دي و مریم نوازي د ښځو د شر نه دې الله پاک وساته او بیا ستا غوندې ښځې یا لکه شهباز شریفه د ټرمپ بوله دې ته به اوس څه ویولې ته وایي چې دا مه کوئ دا کار په بله لار به یې ووجنو نه که ناصیب منیره که نه د روح د بدن منیره ما ورته بندوبست کړی دی دې چل دی که نه چې دا وریجې به پرې وخورو او ما ته چې دا ډبلۍ غوندې د هغه ټسنه په لاس کې ده که نه دا به دې عمران خان ته ووهو چې خلکو چې دا ولې مړ شو نو ورته به وایو چې دا په جیل کې چې دی که نه نشې جوړ شروع کړي وي او ځان ته ستنې والي او سړی په جیل کې پوډرې شوی ولو نو ځکه مړ شو یعنو زما آخر گناه څه ده یا پاکستانیانو یا بنګالیانو یا پنجابیانو یا هندوانو یا ګلخانانو یا افغانانو ما بچ کړي ما بد کړي دي چې زه دې ته راغلی ما وایي چې زه به خلکو ته خدمت کوم زه خو د خلکو د خدمت دپاره اړې شوم که نه زه د دې خدمت نه م تېرې ما زما خپل کرکټ شروع کړو ما خو ما معاف کړي ما مه وژنئ زما واړه واړه بچي دي او غټې غټې ښځې مې دي کړي و عمران خانه او په من ګرانه او د الله دې مل شه او د وریجې به من در باندې خورونه چې د خیر سره خېټه دې وپړسېږي نه او وچاودېږي او د پاسه به دا ستنه درته ووهو نه و عمران خانه او په ما ګرانه وی کنه مړې شوې عمران خانه توبه 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 د مکر جراګانې ما پسې مه کوئ و مریم نوازي په شونډو باندې وازي و ما معاف کړې که نه شهباز شریفه په هغې دنیا کې به در سره ګورم وایي که نه ما خو یې بد کړي چې راغلی یم یا خلکو سره کور ته راوځئ زه بر یم مړو یا مریم نوازي که نه زر زر شکنه په شونډو باندې وازي دا وریجې زر زر پخې کړه او زهر پکې ور واچوه د خیره سره چې دا سړی هغې دنیا ته رخصت کړو اخره وخت دی او دا خلک دا ګور راخبروي او موږ به په دې خلکو باندې چکنې کې زر زر ورته دا شی برابر کړه چې ختمې کړو و زما په شونډو باندې وازي وریړې زر زر شکنه دا د خیر سره وریجې تیاره کړه چې زما په دې ستنه کې بیا د خیر سره ګور هغه اثر ختمېږي او که نه چې دا ستنه ورته ووهو چې د خیر سره کاتې ختمه کړو د سړي موږ ډېر زیات تنګ کړي موږ غلا ته هم نه پرېږدي موږ توکو ته هم نه پرېږدي موږ چا خبره خپل خدمت ته هم نه پرېږدي زر زر شه چې ډي ته کړو ډي ته